زه دا خبره همیش کوم چې لرې پرتې سیمې زموږ د دې مقدس رسالت او ماموریت مخه نشي نیولی. موږ غور ولایت ته راغلي یو، یو ډېر لرې ولایت دی، ډېرې ستونزمنې لارې لري، خلک ډېر مشکلات لري. یعنې دلته په ښار کې په مرکز کې خلک په ډېره ټیټه سطحه کې ژوند کوي، یو نارمل ژوند دی ښار خلک نه لري. یعنې کافي ستونزې مشکلات لري. په دې خلکو مخکې ډېر شدید سیلابونه هم راغلي وو، نو دا خلک ته ډېر کم بنسټونه او مرستندوی ټیمونه دلته راځي. نو الحمدلله قمر بنسټ توانېدلی دی، زموږ همکاران توانېدلي دي چې دې سیمې ته موږ سفر کړی دی، راغلي یو او د دې خلکو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره انشاءالله تاسو سره به عمومي ویډیو هم شیر کېږي. او د دې ترڅنګ هم لکه څنګه مو چې تل د قمر بنسټ ملاتړ کړی دی، همداسې د قمر بنسټ سره اوسئ. قمر بنسټ به ستاسو په ملاتړ د افغانستان ټولې جغرافیه ته، د افغانستان لرو پرتو سیمو ته او په واقعي معنا مستحقو او اړمنو خلکو ته ځان رسوي او د دوی لاسنیوی به کوي. تاسو له موږ سره اوسیږئ، موږ له تاسو سره یو او موږ او تاسو ټول د ټول بېوزله ولسونو ترڅنګ.